لیدونکو هیله ده چې جوړ و روغ به یاست او یو وارې بیا ستاسو قربانه منه زه شهید یم ستاسو په وړاندې راغلی یم د نړۍ او سیمې څو تازه خبرونه به تاسو سره شریکوم او د دې ترڅنګ ځینې شمیرې به هم غواړم چې ستاسو سره د کرونا وایرس په اړوند په دې خپرونه کې شامل کړم او ستاسو ځینې کمنټونه به هم لولم. نن د جمعې ورځ ده د جون د میاشتې 26مه نیټه ده او د خبرونو سرټکي تاسو ته وړاندې کوم چې د پاکستان د پنجاب صوبې ګوجرانواله کې د ترهګرۍ پر ضد د القاعده سره تړاو لرونکو 15 ترهګرو ته 14 کالو قید سزا ورکول شوې ده. بلې لوري ته په اسلام آباد کې افغان سفیر عاطف مشال د پاکستان د پوځ سرلښکر جنرال قمر جاوید باجوا د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو سره لیدلي دي او د افغانستان د سولې دوه اړخیزو اړیکو او په سیمه ییزو حالاتو یې خبرې اترې کړي دي. بلې لوري ته پاکستان کې کورونا څخه اغیزمنو شمیر د 1,95,000 څخه هم زیات شوی دی چې په دې کې 3,922 کسان یې مړه شوي هم دي. د خبرونو تفصیل تاسو ته وړاندې کوم چې د پاکستان د پنجاب صوبې ګوجرانواله کې د ترهګرۍ پر ضد د القاعده سره تړاو لرونکو 15 ترهګرو ته 14 کالو قید سزا اورول شوې ده. تېره ورځ د پیسو غیر قانوني لیږد رالېږد د څار ادارې یا FATF لخوا د پاکستان نوم د خړ نوملړ نه د لرې کولو او پاکستان ته د 3 نورو میاشتو مهلت یا وخت ورکولو د ترهګرو مالی مرستو دی ودروي. د همدې نه وروسته د پنجاب ګوجرانواله ښار کې د ترهګرۍ مخنیوي عدالت دغه 15 کسان ته د ترهګر القاعدې ډلې مالی مرستې کولو په جرم د 14 کالو قید سزا ورولې ده او دا 15 تنان تیر کال د دسمبر په میاشت کې د ګوجرانواله ښار کې نیول شوي وو او ورنه درنه وسله هم ترلاسه شوې وه. عدالت دوی ته د بارودي مواد ساتلو د القاعدې مالی مرستو او د القاعدې فکر خورولو په جرم دا سزا ورولې ده. دا سزا په داسې حال کېږي چې دوی د امریکې د حکومت یو نوی راپور خپور شوی دی چې پکې پاکستان کې اوس هم ویل کېږي چې هغه ترهګر تنظیمونه وجود لري چې د پاکستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد د کارولو پلانونه پکې جوړیږي. بلې لوري ته په اسلام آباد کې افغان سفیر عاطف مشال د پاکستان د پوځ مشر جنرال باجوا سره لیدلي دي او په دې لیدنه کې په دوه اړخیزو ګټو او همداراز امنیت خبرې اترې شوې دي. د پاکستان پوځ پرون یعنی د پنجشنبې زیارت په ورځ د دغه لیدنې په اړه یوازې دومره ویلي چې په دې ناسته کې په دوه اړخیزو ګټو او د سیمې د ټول امنیت په اړه خبرې اترې وشوې. افغان سفیر د پاکستان د پوځي مشر دا لیدنه په داسې حال کې کړې ده چې د افغانستان د سولې عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله په وروستیو کې ویلي و چې په پاکستان کې طالبان اصل لري او که دغه اغیز په رغنده توګه وکارول شي نو دا به د سولې پروسې سره ډیره مرسته وکړي. ګران لیدونکو دا و ځینې معلومات چې ستاسو سره مې شریک کړم. اوس به زم د ځینو شمیرو ولوري ته غواړم چې ستاسو سره ځینې شمیرې شریکې کړم د کرونا وایرس په اړوند. زه به دغې پاڼې ته لاړ شم د جان هاپکینز د پوهنتون کوم ځینې چې موږ زیاتره وخت کومې نړیوالې شمیرې چې دي هغه تاسو ته وړاندې کوو او د دې ترڅنګ زه به د افغانستان هم یو پاڼې ته لاړه شم چې تاسو سره د افغانستان شمیرې هم شریکې کړم او د پاکستان همچنان. یوه شیبه ګورئ څو شېبې وړاندې سهار چې ما تاسو ته خبرونه وویله او هغې کې د پاکستان کومې شمیرې چې وي د کرونا وایرس هغه 1,95,700 څخه اوښتې وي خو دا مهال کومې شمیرې چې زه ګورم د پاکستان څخه هغه 1,99,515 دي چې په دې کې د مړو شمیره ډیره زیاته شوې ده. د مړو شمیره دا مهال ماته 4,000 ښیي او کوم چې بیرته رغېدلي دي هغه کسانو شمیره ماته 4,8,188 ښیي.
دا شمیرې په سند کې چې دي د کرونا وایرس د ناروغانو 83,314 دي، په پنجاب کې 21,980 دي، په بلوچستان کې 9,946 دي، په خیبر پښتونخوا کې 40,000 دي چې 40,943 دي، په اسلام آباد کې 11,901 دي او همداراز په آزاد جمهور کشمیر کې 962 دي. دا وی د پاکستان شمیرې او زه غواړم ستاسو ځینې کمنټونه هم ولولم چې تاسو څه پوښتنې که لرئ. مشال صفا لیکلي دي چې I really love watching your shows. ډیره زیاته مننه ستاسو څخه چې زموږ خپرونې ګورئ. همداراز زاهد اقبال داوړ هم لیکلي دي چې مننه ستاسو څخه، ستاسو نه هم ډیره مننه. او که تاسو کومې پوښتنې لرئ د کومو هیوادونو په هکله غواړئ چې زه تاسو سره معلومات شریکم، نو ماته راولیږئ. زه به اوس وروسته ځمه او دغه شمیرې به هم ستاسو سره شریکومه. زو د افغانستان شمیره ولولو څخه. افغانستان کې دا مهال کوم چې د کرونا وایرس قضیې را مخته شوي دي هغه د 80,451 او کوم چې بیرته رغېدلي ناروغانو شمیره ده هغه د 10,306 دي او له بده مرغه د دې وایرس له کبله په افغانستان کې 683 کسان مړه شوي دي یا خپل ژوند یې د لاسه ورکړی دی. کابل کې دغه شمیرې تر ټولو زیاتې دي، لوړې دي. کابل نفوس هم زیات دی، 6 میلیون څخه هم زیات شوی دی د کابل نفوس چې دا مهال پکې 2,540 تنه په کرونا وایرس اخته شوي دي. ښایي دا شمیرې د دې څخه هم زیاتې وي قدرمنو لیدونکو، ځکه چې هلته د کرونا وایرس د ټیسټ کولو دومره سهولتونه نشته چې هغوی هر ځای کې یعنی ډیر دغه ټیسټونه وشي او زر وشي. نو زیاتره خلک دغه د کرونا وایرس د ټیسټول لپاره نه ځي، ټیسټ هم نه کوي، نو ازموینو لپاره نه ځي. نو ځکه هم دا شمیرې ډېرې لږې ښایي چې دا شمیرې ډېرې زیاتې وي د کومو څخه چې ښودل کیږي. او دا ځینې ادارو نن هم دلته په امریکا کې په واشنگټن پوسټ سره په یوې مرکه کې د روغتیا چارواکو هم ویلي دي چې حتی په امریکا کې چې لکه دومره سهولتونه شته خو بیا هم دلته دغه شمیرې ښایي ډېرې زیاتې لوړې وي د کرونا وایرس، ځکه یو خو اول کې دلته خلک لکه کتله هم هغوی کرونا وایرس ټیسټ ډېر زیات ځایونو کې نه و، نو نه کېده، تر څو چې اوس دلته هر څه اویلیبل شوه یا زیات شوله دغه سهولت د کرونا وایرس د ازموینې. بیرته ځو. کابل کې 2,540 کسان په دغه رنځ اخته شوي دي. بلخ کې یا په مزار شریف کې 1414 ښایي، په کندهار کې 1243 ښایي، په هرات کې 4692 ښایي، په ننګرهار کې 1322 دي، په پکتیا کې 942. دا هغه شمیرې دي چې د افغانستان څخه وي چې ستاسو سره مې شریکې کړې. او بیا راځم ستاسو کمنټونو ته. مراد خروچی ویلي چې پلیز انوایټ می. کوم ځای ته غواړئ چې انوایټ مو کړو؟ همداراز نور پیغامونه هم راغلي دي. ابو عدنان کفایت لیکلی وی پروګرام ډیر ښایسته دی، خورجان او ډیر وی په شوق سره اورو. ډیره زیاته مننه عدنان صاحب چې تاسو زموږ خپرونې ګورئ اورئ. او د دې ترڅنګ ستاسو پوښتنې را روان دي چې خپل حال راته وایه. زه تر اوسه خیر شکر الحمدلله تر اوسه کرونا شوی هم نه یم، نو زما حالت بیخي ښه دی شکر ښه یم، روغتیا حالت مې نورمال دی. او که خدای مکه کله ناروغه شوم یا کرونا شوم نو خامخا به تاسو ته د دعاو لپاره خبر درکوم چې ماته دعاوې وکړئ چې زه جوړه روغه شوم. خو اوس زه بالکل ښه یم، بالکل سمه یم شکر الحمدلله. تر اوسه خو مو ځان ساتلی دی د دې وبا څخه، خو هو د دې امکان هم شته چې موږ ته هم راپورې شي. که څه هم زه کوارنټین یم، کور کې یم، ځان مو قرنټین کړی دی او ډیر کم وځو د باندې د خلکو سره
نه وینو د نږدې څخه فاصله ساتو، دغه ټول څیزونه مراعات کوو. خو البته بیا هم سودا پسې ځو، لکه د کور سودا یا کوم خریداري چې کیږي هغه کومه، نو امکان شته چې خدای مکړه دغه وایرس ماته هم راپورې شي، خو بیا هم ځان ساتو، کوشش کوو خپل احتیاطي ګامونه په پام کې نیسو. مهراج داور لیکلی دي چې کرونا یو حقیقت دی، خو زموږ په شان پاتې ملکونه دا مسله ډیره زیاته اوچته کوي تر څو ډیرې روپۍ وګټي. داور صاحب دا ستاسو خپل نظر دی، خو البته کرونا ډیره زیاته جدي مسله ده، او په خاص توګه په داسې هیوادونو کې لکه افغانستان او پاکستان چې هلته هغوی حتی نور طبي نورمال کوم وخت کې چې نورمال حالت وي هغه وسایل نه لري. دلته په خپل امریکا کې حتی کله چې دغه وایرس خور شو، نو په امریکا کې ډیر دوی ورخطا و چې څنګه دغه سهولتونه تیاروي. نو بیا خو پاتې شوله خبره د هغه هیوادونو لکه افغانستان، پاکستان، هغوی سهولتونه کوم چې طبي وسایل دي هغه نه لري دومره. یوازینۍ خبره که موږ وګورو چې حتی وینټیلیټرز چې کوم د ساه اخیستو دپاره دغه ماشینونه دي چې هغه په دې وخت کې ډیر سخت ضرورت دی، ډیر مهمه دي، هغه افغانستان کې مثلا ډیر کم دي. همدارز زه ګمان کوم چې په پاکستان کې به هم دومره زیات نه وي، یا مثلا هغه مقدار چې ضرورت شته په داسې یو کړکېچنو حالاتو کې لکه د کرونا وایرس چې رامخته شوي دي هلته هم دومره زیات نه دي. نو پکار دی چې د افغانستان او پاکستان په څېر هیوادونو سره د روغتیا نړیوالې ادارې لخوا ځینې مرستې وشي په دې حالاتو کې. دا شو. عادل خان لیکي وی الله دې له کرونا څخه وساته. ډیره زیاته مننه ستاسو څخه ورورجانه. بل اکمل شاه لیکلي دي وی الله دې ټول مسلمانان حفاظت وکړي. شانګله خیبر پښتونخوا نه موږ ته میسج کړی، ډیره زیاته مننه ورورکه، او امین. خدای دې ټول مسلمانان او د نړۍ ټول انسانان د دغه وایرس څخه وساتي، وژغوري. په امریکې کې دا مهال 2,04,814 کسان په دغه رنځ اخته شوي دي. په ټولې نړۍ کې 9,04,450,269 کسان په کرونا وایرس اخته شوي دي. په ټولې نړۍ کې د مړو شمیره چې دا مهال 4,90,632 ده. دا ډیره لوړه شمیره ده. قدرمن لیدونکو تاسو خپله به هم پوهیږئ چې د تیرې ډسمبر میاشت نه اوسه پورې څومره مړینې شوي دي د دغه وبا یا د دغه وایرس له کبله. نو پکار دی چې موږ دغه جدي ونیسو. دویم نمبر باندې اوس برازیل دی. برازیل کې شمیرې ډیرې زیاتې مخ په زیاتېدو روانې دي چې اوس دویم مرکز ګرځېدلی د کرونا وایرس. هلته شمیرې ښیي چې 1,228,114 کسان په دغه رنځ اخته شوي دي. دې نه وروسته روسیه ده. روسیه کې ښیي چې 6,09,960 کسان په کرونا وایرس اخته شوي دي. او د دې نه وروسته چې وکتلی شي په 4 نمبر باندې اوس هند دی. هند نفوس هم زیات دی. تاسو ته پته ده چې هلته ډیر مشکل دی احتیاطي ګامونه اخیستل. کوم ځای کې چې نفوس ډیر زیات دی هلته به دا وایرس ډیر زیات خورېږي. او تاسو پوهیږئ چې پاکستان هم د 200 میلیونو نه هم زیات نفوس لري، نو هلته هم دغه وایرس به ډیر لا په خورېدو وي، ځکه چې چېرته هم نفوس ډیر وي هلته به زیات. امریکا کې مثلا ګورئ 400 نه هم زیات دی، دلته نفوس 400 ته نږدې دی. نو 400 میلیونه کې نفوس کې 2.5 میلیونه تقریبا کرونا وایرس ورپورې شوی دی. نو کوم ځای کې چې نفوس زیات وي هلته به ډیر زیات زر خورېږي دغه وایرس. اوس ګورئ هند کې هم نفوس زیات دی، هغه هم ډیر په تیزۍ سره هلته کرونا وایرس په خورېدو دی چې دا مهال ښیي 4,90,000 کسان په دغه رنځ اخته شوي دي. او په لندن کې 3,10,000 کسان په دغه وایرس اخته شوي دي چې 5م نمبر دی. ایران کې اوس دغه وایرس تر یو حده کنټرول شوی دی، خو بیا هم شمیرې لوړې دي چې 2,10,000 دی. او د کوم ځای نه چې دغه وایرس خور شوی و، زه غواړم چې د چین شمیرې تاسو ته ووایم چې اوس چین په کوم حالت کې دی. چین کې ګورئ دا د کرونا وایرس خورېدل ډیر زیات سلو یا
دغه شوي دي قراره شوي دي یعنی چې د خورېدو مخې تر ډیره حده نیول شوې ده. چین کې اوس 4,000 دي. په اول کې که تاسو په یاد وي ډیر زیات په خورېدو و، ډیر تیز روان و، خو بیا وروسته دغه وایرس دغه شو ډیر ورو را روان شو. ماته ملک نقیب خان کاکړ صاحب لیکي وایي ستړي مه شئ، وایي شهید، وایي ژوندی شهید یې په انګلیسي کې راته لیکلي. ډیره مننه. او دا نوم خو اوس په ما پوښ شوی دی ژوندی شهیده، نو بس ژوندی شهیده یو. نو ډیره مننه. ښه مهراج داور صاحب لیکلي دي چې موږ او افغان غریب ممالک یو چې که د ټیسټونو کیپاسټي زیاته کړو نو پاک افغان کې به ناروغان ډیر زیات وي. بالکل داور صاحب مخکې ما هم دا خبره کول چې زموږ دلته د ټیسټونو کیپاسټي هلته په دې هیوادونو کې ډیره کمه ده، ډیر کم خلک هغوی ټیسټ شوي. په امریکا کې ځکه دومره زیاتې شمیرې ښیي یا معلومیږي ځکه چې ټول خلک ځي ځان ټیسټ کوي. دلته ډرایو تھرو مثلا ځي او په موټر نه هیڅ نه کته کېږي، په ډرایو تھرو باندې د موټر په لاره کوم کلینیک نه چې تېرېږي د کړکۍ نه سوایپ راخلي، پوزه ته دننه باسي او بس هغې نه سیمپل اخلي او ځي کووډ د کورونا وایرس ټیسټ کېږي. نو ډیر زیات دلته اسانه دی او اوس هر ځای اویلیبل دی. لکه زموږ د کور څنګ ته څو مرکزه دي، لکه څو ځایونه دي، هر کلینیک کې اوس تقریبا دا شته چې ډرایو تھرو کووډ 19 ټیسټس اویلیبل. نو بیخي دلته اسانم دی. او بل دا چې خلک ډیر ریسک هم نه اخلي، نو ځکه ډرایو تھرو لکه خپل ګاډي کې به ناست دی دغه ټیسټ به درنه کېږي. نو دلته خو ډیر زیات اسانه دی. ښه سعودي څخه ایاز خان لیکلي دي چې اختر مبارک شه وزیرستانه. نو اختر ته خو لا وخت پاتې دی ورورکه، بیا هم تاسو ته په ایډوانس کې مبارکي در کومه. خو تیر اختر خو په موږ ډیر عجیبه تیر شو ځکه چې موږ هم د کور هیڅ ونه وتلو. نو خدای دې وکړي چې تر راتلونکي اختره پورې یو څه نه څه لاره راوتلې وي د کورونا وایرس دپاره واکسین وي چې موږ وتوانیږو خپلو کورنیو سره وګورو او د هغوی سره اختر مبارکي وکړو، د نږدې نه خپلو کورنیو سره هغوی سره ووینو. زه په خپله غواړم چې زما نیمه کورنۍ کاناډا کې د لاړ شم، هغوی سره وګورم، خپل مورکۍ سره وګورم، ټولو سره. نو ډېر رښتیا مې زړه کېږي، خو دلته سرحدونه بند دي، بارډر هم بند دی. نو دا اجازه هم نشته چې څوک لاړ شي او یو بل سره وګوري، د بارډره نشي تېرېدلی. نو کله چې د کورونا وایرس دغه حالات لږ په سمېدو شوه بیا به پلې هم خلاصېږي، فلایټونه به هم خلاصېږي. یوسف وفا علیزی کاکړ لیکلي سلامونه کلثوم بیبي. کلثوم بیبي خو زموږ ډېره ښه همکاره ده، زه منظر شهید یم. ښه بیا هم ډېره زیاته مننه، ستاسو ځینې پیغامونه مې هم ولوستله او په دې هیله چې تاسو ټول هم ښه صحت ولرئ. په دې اخره کې غواړم چې تاسو سره یو څو شمیرې نور هم د هیوادونو شریکې کړم. یو د قطر چې هلته زموږ ډېر وروڼه خویندې مسافرې دي، شته مسافران مو ډېر دي چې 92,904 دي. او همداراز یو چا د کوویډ پوښتنه کړې وه. کوویډ کې 43,903 دي او په عراق کې 41,193 دي. او همداراز نور هیوادونو مثلا قزاقستان کې 19,950 دي او نور به هم وګورو. تاجکستان کې 15,940 دي. نو دغه هیوادونه ونږدې چې تاسو سره مې شمیرې شریکې کړلې. بیا هم ډېره مننه د ملتیا څخه مو، د پیغامونو څخه مو. محمد نعیم لیکلي وو شلمه ورځ مې ده قرنطین یم، ټوخی مې نه ښه کېږي. الله دې جوړ روغ که ورورکه، همداسې ځان قرنطین که او ښه خوراکونه وکړه، ښه ګرمې شورواوې وخوره، انشاءالله چې ښه به شي. زما ورور او ورېندار هم په کورونا وایرس اخته شوي وو په افغانستان کې، خو شکر الحمدلله هغوی هم ورغېدله او په 3 هفتو کې 3 اونیو کې هغوی صحت بیرته ښه شو، اوس ماشاءالله ښه دي.
نو تاسو هم ځان سره احتیاط کوئ او کوشش کوئ چې ښه خوراکونه هم وکړئ. نو ستاسو د ملتیا څخه مننه کوم او بیا به هم راځم ستاسو سره به نور معلومات د سیمې او نړۍ په هکله تازه حال او خبرونه وار په وار شریکوو. نو ستاسو د ملتیا څخه زه ډیره زیاته مننه کوم. تاسو ته ښې شېبې غواړم. سرلوړه او اباد اوسئ.